لیتیم د سپک وزن لرونکی نقره‌ای فلز دی چې د بطریو په جوړولو کې کارول کیږي او ګرځنده تلیفونونو، لیپټاپ، کمپیوټرونو او برېښنایي او هایبرد موټرونو ته انرژي چمتو کوي. په دې وروستیو کې انګلیسي ورځپاڼې فاینانشل ټایمز راپور ورکړی چې د افغانستان د لیتیم زیرمې د نورو هیوادونو د لیتیم له زیرمو سره سیالي کولی شي. د ترکیې جرمني پوهنتون یعنې TAU د اقتصاد د څانګې مشر آیلیف نور اغلو وایي چې لیتیم د تیلو په څیر په چټکۍ سره په یو ستراتیژیک محصول بدلیدونکی دی. د راپورونو له مخې په 2019 کال کې په یو سروې کې د ځمکپېژندونکو د افغانستان په غزني، هرات او نیمروز ولایتونو کې د لیتیم خورو ورو زیرمو ارزښت $3 تریلیونه اټکل کړی دی. د بلومبرګ نوې انرژي په نامه یو بنسټ چې د نړیوالو اجناسو په اړه ستراتیژیکې څېړنې وړاندې کوي وایي چې په افغانستان کې د لیتیم او تر ځمکه لاندې نورو کمیابو عناصرو نااستعمال شویو زیرمو کنټرول به د اروپایي اتحادیې او متحده ایالاتو ترمنځ سیالي زیاته کړي. د امریکا د جیولوژیکي سروې غړي سعید مرزاد په 2019 کال کې ساینسي مجلې ته ویلي وو که افغانستان د څو کالونو لپاره امن شي او د خپلو معدني زیرمو پراختیا لا هواره کړي، د یوې لسیزې په اوږدو کې به د سیمې په کچه یو له بډایه هیوادونو څخه وشمېرل شي. په افغانستان کې د لیتیم زیرمې لومړی ځل په 1980 لسیزه کې د شوروي اتحاد د قانون او کارپوهانو لخوا کشف شوې. دوی دغه راز په ډېر مهارت سره دا تر 2004 پورې پټ ساتلی و. کله چې د امریکایي جیولوجستانو یوې ډلې په کابل کې د افغانستان د جیولوژیکي سروې په کتابتون کې پخوانیو چارټونو او معلوماتو راټولولو بوخت و، دا راز یې راوسپړ او خپور یې کړ. د امریکا متحده ایالاتو د ځمکپېژندنې ډلې د روسي پخواني نقشو او نښو په کارولو سره په روسیې پسې پل واخیست او د P3 اورین سرویس الوتکې په مرسته د پرمختللې جاذبې او مقناطیسي اندازه کېدونکي تجهیزاتو په کارولو سره د افغانستان د معدني سرچینو هوایي سروې پیل کړه. د نویو ساینسي موندنو پر بنسټ لیتیم په بطریو کې د کارونې ترڅنګ په اټومي ټکنالوژي کې هم کارول کیږي او د لږ وزن او قوي تودوخې د زغم له امله د الوتکې د باډۍ په ساختماني برخه کې له المونیم او مسو سره یوځای کیږي. سربیره پر دې دا کامیابه معدني ماده په ځینو رواني درملو او د غاښونو سیرامیکونو کې هم کارول کیږي. د لا پراخو څېړنو پر بنسټ څېړونکي دې پایلې ته رسېدلي چې افغانستان ښایي 80 میلیونه ټنه مس، 2.2 میلیارده ټنه اوسپنه او 1.4 میلیونه ټنه تر ځمکې لاندې نادر عناصر لکه لاناتیم، سیریم، نیوډیم ولري. د المونیم، سرو زرو، سپینو زرو، زنک یعنی جست او سیماب د سترو کانونو سربیره په غزني ولایت کې د لومړنیو څېړنو له مخې کانونه هم شته چې د هېواد د زیرمو په څېر د لیتیم زیرمې لري چې 21 میلیونه ټنه دي. د سوداګرۍ د برخې کارپوهان په دې باور دي چې یوازې په افغانستان کې د لیتیم کانونو استخراج کولی شي د دې هېواد لپاره میلیاردونه ډالر شتمنۍ لاسته راوړي او افغانستان له یو بېوزله او د نورو مرستو ته اړ هېواد څخه په یو بډایه او پرمختللي هېواد بدل کړي.